د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوند 8 سیمو د 2 کورنۍ چې نږدې 20 کاله د خپلمنځي اختلافاتو له امله له یو بل لرې او د تاوتریخوالي ډک ژوند یې تیراوه. نن د یوې قومي جرګې له لارې په یوه ټغر راټول او د ګډ ژوند تیرولو هوډ یې وکړ. د سخي محمد داود او محمد هاشم په نوم د دې کورنۍ وګړي وایي خوښ دي چې یو بل ته یې بخښنه وکړه او خپلمنځي دښمني د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه بڼه پای ته ورسېده. الله پاک دې اسلامي امارت تر مدام لري او الله پاک دې ولا یعنی عمر ورکي. ترګو د مرکې د لارې حل شي دا په زور نه حلېږي. دا د ټولو زما د شیګل د ولسوالۍ سپینګیرو ته دا او د عامو خلکو ته چې کومې دا مسلې باید چې غاړه او تکید او د سپینګیري خبرې ته خبره وي او دا مسلې حل شي. اسلامي امارت په برکت د ولسوال محترم صاحب په کوششونو باندې دا معامله حل فصل شو. الله دې اجر ورکي او اجر به یې په صلح کې خیر دی. د جرګو د لارې نه د حل کی او ډېر په ښه طریقه بیا د سپینګیري څوک لري دا زمونږ یو سرمایه ده. دا سرمایه د لاسه باید څوک ورنکي او دا فرصتونه دي چې امارت اسلامي راغلی دی هر قسم ته معامله صفا کوي. د یادې جرګې یو تن ګډونوال وایي د دواړو کورنیو ترمنځ یو بل ته بخښنه وشوه چې له دې وروسته به یو بل ته زیان نه اړوي او په ورورۍ کې به ګډ ژوند ته دوام ورکوي. موږ د جانبین ترمنځ منډې او هلې ځلې وکړې. د دا حلو په ځلو په نتیجه کې الله پاک د مصیبت ظفرو خلکو په زړه کې د رحم راوستو او د عافیې وعده وکړه. نو اوس تاسو ولیدل چې هغې په محضر باندې عفوه وکړله. د کونړ د محاکمو ریاست مسؤلین وایي د خلکو کورنیو او قومونو ترمنځ د خپلمنځي دښمنیو او تربګنیو د حل او پای ته رسولو په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي او لسګونه لوی او وړې شخړې او بدي د قومي جرګو او مرکو له لارې حل و فصل کړي دي. د دغې ترڅنګ ولاړ یو دغه ستایو او د اسلامي امارت پیاوړتیا د مشرانو توصیې او همدغه رنګې د دې نظام استقرار دغه په د افغانانو په وحدت کې د مسلمانانو په وحدت او په ورورولۍ کې دغه نظام استحکام او پیاوړتیا ده. نظام ټول اسلامي امارت محاکم یا د کونړ ولایت مقام دغه رنګې پریکړو د اصلاحي جرګو په شا ولاړ دي ترڅنګ یې ولاړ دي ستایي. د یادولو د اسلامي امارت پر راتګ سره چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګښت موندلی ورسره جوخت د ډیرو کورنیو او قومونو ترمنځ د کلونو خپلمنځي دښمنۍ هم پای ته رسیدلي دي او ډیرو د غچ اخیستنې پر ځای په سوله کې ګډ ژوند تیرولو ته لیوالتیا ښودلې ده.